د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه دا وخت مو په خیر. په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن پنځشنبه د تلیا د میزان د میاشتې 12مه د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 3 منټې سره سمون لري. ابانا خبري غړي درته زه سیر احمد سیر وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی. سمنګانو کې د بې ترافیکي پیښې له امله 13 تن د مرجوب لا وخته. فراه کې د لوړو زده کړو مؤسسې د احاطې رغونې چارې پیل شوې. او اسرائیل ځینې سیمو کې اوسپنیز ګنبند دفاعي سیستم له کنټرول څخه وتلی. اوس هم بشپړ خبرونه. سمنګانو کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 13 تن ته مرګ ژوبله اوښتی. د سمنګانو امنیتي مسؤلینو دغه ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې د رامنځته کېدو له امله 13 تن ته د مرګ ژوبله اوښتو خبر ورکړی دی. د یاد ولایت د امنیې قومندانۍ بیان حشمت الله رحماني د رسنیو ته ویلي چې د سمنګانو په دره یوسف بالا ولسوالۍ کې د فلانکوج موټر د چپه کېدو په پیښه کې 3 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. نوموړي د موټر چپه کېدو علت د موټر تخنیکي ستونزې او د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودلی او زیاته یې کړه چې د پیښې ټپیان د دره یوسف د شپستریز روغتون ته لیږدول شوي دي. فراه کې د لوړو زده کړو مؤسسې د احاطې رغونې چارې پیل شوي. د فراه ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې مسؤلین وایي چې دغه مؤسسې د احاطې د لومړنۍ برخې رغونې چارې د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت پیل شوي دي. فراه ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې د تدارکاتو لوی مدیر سید عبدالرؤف روفي رسنیو ته ویلي چې دغه پروژه د لوړو زده کړو وزارت له عادي بودیجې څخه د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت رغول کیږي چې 2238 متره اوږدوالی او 250 متره لوړوالی لري او د رغونې چارې باید په 4 میاشتو کې بشپړې شي. د یادې مؤسسې زده کوونکي او محصلین د لوړو زده کړو وزارت له رهبرۍ څخه د مننې په ترڅ کې دوی ته د عملي کار زمینه برابرولو غوښتنه کوي. او اسرائیل ځینې سیمو کې اوسپنیز ګنبد دفاعي سیستم له کنټرول څخه وتلی. د اسرائیل رسنیو د راپورونو له مخې پرون سهار له لبنان څخه توغل شوي توغندۍ پرته له دې چې اوسپنیز ګنبد یې مخنیوی وکړه چې پر موخې لګېدلي او دروند زیان یې اړولی دی. ځینې نورو سیمو کې د اسرائیلو دفاعي سیستم په اړه ورته خبرونه ورکړل شوي او د ایران د تېرې شپې بریدونه هم پر ځانګړو اهدافو لګېدلي دي. ورته وخت کې د هیوم په نوم اسرائیلي ورځپاڼې خبر ورکړه چې تل ابیب ښار کې د وسلوال برید په پایله کې 8 تنه وژل شوي او 1 شمېر نور ټپیان شوي دي. ټولنیزو رسنیو کې له امنیتي کامرو څخه خپاره شوي انځورونه کې لیدل کېږي چې 2 کسان له ټوپک څخه په استفادې پر خلکو ډزې کوي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب همدومره ول. تر بلې خبري غړي لیلا ملشه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.